دهر تیگی پری سلام چی استاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابوحذیفه وعالمنا ویناته الحمد لله والصلاة على اهلها اما بعد. ورور دا پوښتنه کړې ده چې ما د حج لپاره په بانک کې پیسې داخله کړې دي او پغې باندې کال پوره شوی دی، پغې کې زکات شته او کنه. د دې ورور په جواب کې باید ووایو چې په دې پیسو کې زکات شته، ځکه چې کومې پیسې چې هغه د سړي د ملکیت نه بهر شوي نه وي، وتلې نه وي او د سړي په ملکیت کې پغې باندې کال تیر شي، پغې کې زکات شته. که هغه پیسې د نما او د ګټې دپاره وي او که د نفقې دپاره وي، نو کومې پیسې چې دغه ورور هغه د حج لپاره په بانک کې داخلې کړي، دا د دغه ورور د ملکیت نه وتلې نه دي، نو بناءً دا د په ملکیت کې دي او کله هم چې کال ور باندې پوره شوی دی په د باندې زکات شته. د دې مسئلې بیان علامه ابن عابدین الشامی رحمت الله تعالی علیه پرد المحتار کې کړی. فصل زکات العروض، دا فصل دی په زکات عروضو کې. دی فرمای ان الزکات تجب فی النقد، زکات واجب دی په نقدو کې. کیف ما سرنګ امسکه چې ساتلی وي، چې په څه طریقه یې ساتلی وي، یعنی څه معنا په څه طریقه؟ لنمای د نما او ګټې دپاره یې ساتلي او لنفقت یا د کور د نفقې دپاره یې ساتلي وي او په هغې باندې نصاب یې پوره وي او کال ور باندې تیر شي، په هغې کې زکات شته. نو د ورور چې په بانک کې کومه پیسې داخلې کړي، دا د ده په ملکیت کې دي، وتلې نه دي او که کال ور باندې پوره وي، نو په ضرور ده چې د هغې زکات به ورکوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابوحذیفه مفتی محمدحسن حسان دیوبندی حفظه الله. ہر انداز دیں ہم لولا کس طرح بالگدا امتیاز دیں دهر تیگی پری سلام چی دا حجاز دیں ہم لولا کس طرح بالگدا امتیاز دیں استانا کی چیا سر عرب عجم گدی هغه څوک د چې باجو نه په عالم ږدي استانا کی چیا سر عرب عجم ږدي هغه څوک د چې باجو نه په عالم ږدي ورته خم د حقیقت د کم جاز دی هم لولا کس طرح بالگدا امتیاز دی دهر تیگی پری سلام چی دا حجاز دی هم لولا